السلام علیکم. وعلیکم سلام. ته دلته داسې ارامه ناست یې، ما 15,000 افغانۍ ولې نه راکړه؟ شپږ میاشتې، شپږ ورځې، شپږ دقیقې، شپږ ثانیې کېږي، ته دلته داسې ارامه ناست یې. څو زنګه مې در وویلي ده، ټلیفون دې هم بند دی. ورور دې وایي چې کور ته درشم، ورور دې وایي دی په غټ سفر تللی دی، نن مې د لې لاس تړلې ټینګ کړلې، نن نسې راسه کړی چې زما پوځ راکړی نه وي، نن نسې راسه کړی. ښه په خیر راغلې. زه داسې مریض یم چې څه درته ووایم. اچفه پښتورګي مې کار پرېښی دی، د زړه رګونه مې بند دي. ډاکټرانو ته ویلي ول ته به سخت پرهېز کوې، بیخي ډېر ټینګ یې منع کړی یم د هر شي څخه، ته به دا نه خورې. او بل زه خو داسې فکر کوم چې دغه به زما وروستۍ یا آخري اوته وي. زه دغه اوتې ونه وځم، دغسې فکر زه کوم. ته زما حالات ته لږ وګوره. زه خو فکر کوم چې نه مریض یې نه شه، زه شان د ځان نقشې وره چې نه ډاکټران درته ویلي دي. پرون مې هلته ولیدې، پرون مازدیګر مې هلته ولیدې، یو غټ سیخ کباب هم درسره وه. هلته خو نه د زړه رګونه بند وه، نه دې معده خرابه وه. اوس نن څنګه خرابه سوې ده؟ شان د ځانه باندې وکړه. یا دا څه وایې، هلته مې کباب نه خوړی. ما ډاکټرانو ویلي دي ول ته به دغه د پسه د غوښو نه دغه غوښو دغه دوچ شو، دغه به منه ورته نفس کوې بیا مثال د خبرې بویې بیا دا ول ستا ناروغي چې ده سینې بغل ده، دغه ناروغي چې ده به ستا له ایسته کېږي. ما دغه کار چې دا ما ډاکټرانو په امر سره کوئ، نو زه دغسې سړی نه یم چې ستا روپۍ وخورم، نو زه ستا روپۍ نه خورم. زه چې یم دغه ډېر ارمان لرم، زما غټ ارمان چې دغه چې زه ستا پور را ادا کړم، په خوب کې لا دغه وینم چې ستا پور به زه در ادا کوم، په خوب کې که سره باندې خوب سوي. او بل اوس زه دا یم ډېر ناروغه یم چې دا ناروغي مې سمه شوله، اول د خیر سره ستا پیسې در کوم، ته غم مه کوه. دغه چې دې داسې وبوله لکه اوس ستا په جوب کې پرتې، ته ولې ناکې دونه غم کوې؟ ورور دې پیسې درکوي، خو زه مریض یم. ښه د سیخ کباب خو دې د ډاکټر په امر سره ته نفوذ کوئ. په دا ګران بیه موټر کې دور دور ګرځي، دا تیل پیسې تاسو څوک درکوي؟ زه خپل د پیسو درته وایم زړه رګونه دي یا بند دي یا پښتورګي دي خراب دي، داسې بانې راته کوه، دا زما پیسې ولې نه راکوه؟ ګوره هغه موټر چې دی زما د خاله زوی نه دی، هغه هلته په سعودي کې دی، هغه دا ماته راستولی ول ته ناروغه پښتورګي دي منه یو کار نه کوي، زړه رګونه دي هر ګړی بندېږي. نو ول دغه شی به دا موټر کې ځه له بازاره پرې ځه راځه، او د تیلو روپۍ نه تیلو روپۍ وس زه نه لرم، هغې راته راستوي. نو ته ولې ما سره داسې کوې؟ ولې مې پر زخمونو مالګې راشینجې؟ بس که متوکله بلا ده، ستا ناروغۍ او د سعودي کیسې دې ماته مه کوه. ستا هر کوم ملتانو بې باوره خلکو په ټولنه کې د ځوانانو رنګ وربد کړی دی چې پور غواړي هلته ښه خوشحاله چې بېرته در ستا خو بره خوا بده، یو رقم بل رقم بانې راته کوه. د ستا رقم خلکو دا ښه خلک یې ورک کړله. بشیر ته په حق یې چې رښتیا خبرې چې زه نه ناجوړه یم، پیسې هم شکر دی الحمدلله په جوب کې راسته شته، خو ناکیم یو رقم بل رقم باندې ما ته کولې، زما نیت خراب و، ما درته د یو څه وځوروم یا ستا پیسې نن سبا ته مې کولې، ما نن یې در کوم سبا در کوم، خو پیسې راسره وې ناکیم ته زیرولې. زه ستا په خبرو اوس پوه شولم، د څو روپو دپاره ما خپل ایمان ته هم تاوان رسوی، ځکه چې ما ته درواغ مې وویله، ناکیم بانې درته کولې، ناکیم یې زیرولې. نو په دغه خاطر زه ستا څخه بخښه غواړم. بشیر خدای دې وکړي چې ته مې دا غلطي را معاف کړې چې مې ډېر وځورولې، ځکه چې زما کله چې لاس بند و تا درنه تا روپۍ ما ته راکړې، او بیا چې ته ستا لاس بند خپلې روپۍ دي خپلې روپۍ ما نه درکولې، ناکیم یو رقم بل رقم باندې درته کولې، په هغه سر چې زما روپۍ درلودې ناکیم ته ځورولې، نو ته هم بخښه راته کوې. مشکل نه لري، باید چې پور د چا څخه ښه په خوشحالي ورڅخې هغه هم ښه په خوشحالي درکوي، پروا نه کوي، بیا ته هم به دغسې په خوشحالي ورکوه. داسې نه چې بیا په تندي 12 بجې چې هغه پور څخې مره بیا دا رقم وایه چې اوس درسره دي ما ته دې نه راکولې، په جیب کې درسره بانې دې کولې نه دي راکولې، داسې کار بله وارې مه کوه.